څنګه یو لټ ماشوم کار ته وهڅوو؟ ماشومان څنګه د دې مریضي څخه لرې وساتو؟ سلامونه ټولو درنو لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او ساتمنده واوسئ. زه پښتون ارمان یم. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د ارمان یوټیوب چینل ته. درنو لیدونکو، نن ورځ به د یو نوې موضوع په اړه له تاسو سره خبرې کوم چې هغه همدا ده چې یو لټ ماشوم څنګه زده کړو ته او د ژوند چارو ته وهڅوو. ماشوم د یوې ټولنې هغه مهم غړی دی چې ډیر زیات اهمیت لري په ټولنه کې. خو ماشومان هم بیا فرق لري. ډیری ماشومان دي چې هغوی ډیر زیات فعاله دي خو ذیلي هم دي، او داسې ماشومان هم شته چې هغوی لټ هم دي او بې حوصلې هم دي. داسې ماشومان چې هغوی لټ دي او بې حوصله دي، که د هغوی همدا بې حوصله دوامداره واوسي، نو د دوی شخصیت ته، د دوی زده کړو ته ډیره زیاته صدمه رسولی شي. نو څه باید وشي چې دا ماشومان د دې ناروغۍ څخه راخلاص شي او خپل د ژوند چارو ته وخت ورکړي او خپل کارونه په خپله ترسره کړي. زه به یو څو برخې له تاسو سره شریکې کړم، تاسې هم راسره ملتیا وکړئ. لومړی برخه دا ده چې د ماشومانو د لټوالي علت باید پیدا شي. کله چې یو انسان له یو مشکل سره مخامخ شي، نو د هغه مشکل ریښه پیدا کوي چې دا مشکل له کوم ځای نه رامنځته شو، څنګه رامنځته شو او څنګه باید حل لاره پیدا کړم. نو لټ ماشومان هم باید همداسې علت پیدا شي چې ولې دوی لټي کوي. مثلا د بیلګې په توګه ډیری ماشومان د فزیکي ستونزې لري، ډیری ماشومان دي چې غواړي د کورنۍ توجه ځان ته راواړوي ځکه لټي کوي. ډیری ماشومان دي چې د ښوونځي لخوا نه دوی د ښوونځي کې د ټولګیوالو لخوا نه ځورول کیږي ځکه لټي کوي. ډیری ماشومان دي چې د کورنۍ لخوا نه فشارونه په ډیر دي، شخړې ډیرې دي، د همدې له خاطره دوی سستي کوي. دا یو څو دلایل ما له تاسو سره شریک کړل، خو تاسې باید مکمل علت د ماشومانو پیدا کړئ، د هغو ماشومانو چې هغوی په خپلو کارونو کې سستي کوي او تل لټ. دویمه برخه دا ده چې باید د ماشومانو علاقه وموندل شي. ماشومانو ته مو پام شوی وي هغوی تل هغه کارونه ترسره کوي چې د هغوی خوښیږي، علاقه ورسره لري، خوند ورکوي، غواړي چې په بار ځلې همغه کار ترسره کړي. خو هغه ماشومان چې تاسې یو کار په مجبورۍ په هغو ترسره کوئ، په زور په هغوی ترسره کوئ، د دې سره همغه ماشومان نور هم په لټۍ باندې اموخته کیږي. کوشش مه کوئ چې یو کار په ماشوم باندې په زوره ترسره کړئ، دا ماشوم ته ډیر زیات ضرر رسوي. هغه کار په ماشوم باندې ترسره کوئ چې هغوی ورسره علاقه ولري او خوند ورکړي. دریمه برخه دا ده چې ماشومانو ته کوچنۍ دندې ورکوئ. ماشومان چې کله یوه دنده ترسره کړي چې د هغوی لپاره یوه اسانه دنده واوسي، کوچنۍ دنده واوسي، نو هغوی ډیر خوشحاله کیږي، هغوی لیواله کیږي. مثلا څنګه دندې؟ مثلا د کتاب منظمول چې باید په منظم ډول سره کتابونه کېښودل شي، مثلا ګلانو ته اوبه ورکول او همداسې نورې دندې، ډیرې زیاتې دندې دي چې ماشومانو ته ډیرې اسانه دي. کله چې ماشومان دا دندې ترسره کړي، نو دوی په خپل ځان باور زیاتیږي. دوی له ځان سره دا وایي چې نن ورځ چې ما دا کارونه دومره په اسانۍ سره ترسره کړل، نو سبا ورځ ته به زه د دې نه سخت کارونه په اسانۍ سره وکولی شم چې ترسره یې کړم. نو تاسې ماشومانو ته هغه دندې ورکوئ چې ماشومانو ته اسانه واوسي، نه دا چې تاسې په یو وار د ماشومانو پر اوږه باندې ډیرې زیاتې دندې بار کړئ چې ماشومانو نه نیمې دندې نیمکله پاتې شي، نیمګړې پاتې شي، نیمې ترسره کړي او نیمې هیرې شي. د دې سره ماشومان نور هم لټي ته مخته کیږي او همداسې تل به په خپلو کارونو کې سستي کوي. څلورمه برخه دا ده چې باید د کورنۍ لخوا نه ماشومانو ته یو منظم مهالویش جوړ شي. ماشومان
ولې په ډیری کارونو کې تل ناکامه وي، ولې تل سست وي؟ ځکه چې د هغوی نه خپل کارونه ګډوډ شوي وي. مثلا یو ماشوم چې څو دندې ولري نو د دوی نه دندې په دې ګډوډې شوي وي چې نه پوهیږي کوم کار په کوم وخت کې ترسره کړي. د همدې له خاطره ډیری دندې ترسره کړې وي، ډیری ترې پاتې وي نیم کله، او ډیری دندې ترې هیرې شوي وي. نو تاسې باید ماشومانو ته همداسې یو منظم او یو داسې توسمقات جوړ کړئ چې ماشومان د هغه په مطابق مخ پر وړاندې لاړ شي، خپل کارونه ترسره کړي، نه دا چې نیم کارونه ترې له یاده وځي او ترې پاتې شي. کوشش وکړئ یو منظم مهالویش د ماشومانو لپاره جوړ کړئ. 5مه برخه دا ده چې د تکنالوژي محدودول. نن سبا ماشومانو ته که موږ او تاسې وګورو، ماشومان په تکنالوژي ډیر زیات مصروف دي. مطلب مې دا دی چې په موبایل، په تلویزیون، همداسې په لپټاپ، په دې وسایلو 24 ساعت مصروف وي، بل څه نه پکې کوي، یا پکې فلم ګوري یا پکې گیمونه کوي. د دې سره ماشوم تل په خپلو کارونو کې ناکام وي، د دوی کارونه نیمګړي پاتې کیږي، ولې دوی خپل وخت تل په گیم باندې ضایع کوي. دا دوی ته ګټه نه رسوي. که موږ او تاسې مشیرانو ته هم وګورو، ډیری مشیران دي چې هغوی هم خپل وخت تل همدې وسایلو ته ورکړی، تکنالوژي ته، چې هغوی هم له کاره باسلی دي. نو ماشومان چې کله مشیرانو ته وګوري چې هغوی دومره ارزښت موبایل او لپټاپ تلویزیون ته ورکوي، نو زه هم باید ورکړم. د دې سره ماشوم هم د خپل د ژوند له چارو لرې پاتې کیږي او تل په خپلو کارونو کې ناکام وي. تکنالوژي هم ګټه لري او هم ضرر لري، خو هغه کسان چې په سمه توګه ترې ګټه اخلي هغوی ته ډیر زیاته فایده رسولی شي، او هغه کسان چې بیا په سمه توګه ترې ګټه نه اخلي هغوی ته ضرر رسوي. مثلا سمه توګه باندې ګټه څنګه؟ مثلا داسې اشخاص ته چې هغوی تل په تکنالوژي یعنې موبایل کې د معلوماتو پسې ګرځي، مثلا تاریخي معلوماتو پسې ګرځي، همداسې بېلابېل سوالونه په ذهن کې پیدا کیږي او هغه ځوابونو پسې ګرځي او ځوابونه یې ورته پیدا کوي. د دې سره د هغوی معلومات زیاتیږي. خو ډیری داسې کسان دي چې هغوی په همدې موبایلونو کې په داسې څه مصروف دي چې دوی ته ګټه نه رسوي. مثلا په گیمونو مصروف دي چې ما مخکې هم یادونه وکړله. نو تاسې باید ماشومانو ته منظم وخت تعیین کړئ چې ماشومان په هغه وخت کې له تکنالوژي وسایلو څخه ګټه واخلي، او بعد له هغه نه خپل وخت همدې وسایلو ته ورنه کړي. د دې پر ځای مطالعې ته، زده کړې ته او داسې نورو برخو ته خپل وخت ورکړي، تر څو هم د خپل وخت نه ګټه واخیستلی شي او هم یو څه زده کړي او هم معلومات یې زیات شي، که هغه هره برخه واوسي. راځم 6مې برخې ته، چې باید د کورنۍ له خوا نه ماشومانو ته منفي فکره خبرې ونه شي. مثلا د بیلګې په توګه یو ماشوم یو کار ترسره کړ چې نیمګړی ترې پاتې شو، نو باید د کورنۍ له خوا نه ده ته داسې ونه ویل شي چې ته تنبلې، ته زحمت نه باسې، ته خپل کارونه نه تکمیل کوې، ته نیمګړې پرېږدې، ته لټې، ته سستي کوې. همداسې بېلابېلې منفي فکره خبرې چې ماشوم هم ناهیلي کوي او ماشوم نور هم هڅوي چې دوی په نورو کارونو کې هم همداسې لټي وکړي. نه، پر ځای د دې باید تاسې خپلو ماشومانو ته مثبت فکره خبرې وکړئ. که ماشومان خپل کار مکمل کړ او که مکمل یې نه کړ، تاسې باید هغوی تشویق کړئ، هغوی ته ووایئ چې زحمت وباسه، کوشش وکړه، ته خپل کارونه تکمیل کړه. ځکه نن ورځ که تا دا کارونه تکمیل نه کړی شو، نو سبا ورځ به د دې نه سخت کارونو سره مخامخ کیږي او بیا به ته هغه نشي کولی چې ترسره کړې. نن ورځ زحمت وباسه، سبا ورځ به تا ته اسانه وي د ژوند نورې چارې. نو درنو لیدونکو، هغه ماشومان چې لټ دي، هغه ماشومان چې تل سستي کوي په کارونو کې، په خپلو کارونو کې، د ژوند چارو کې، نو دا یو څو تګلارې وې، یو څو برخې وې چې ما یې په اړه له تاسو سره شریکې کړلې. او هغه یوه خبره ده چې که علم ولري او عمل پرې ونه کړې، نو علم دې په هیڅ په درد نه خوري. نو تاسې هم همدا کوم څه چې ما له تاسو سره شریک کړل حتما عمل پرې وکړئ، او تر څو هغه ماشومان چې لټي کوي د دې ناروغۍ څخه خلاص شي او خپل د ژوند چارو ته خپل وخت ورکړي او په خپله یې ترسره کړي. تر بلې ویډیو، تر بلې همداسې معلوماتي خپرونې، تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم، ښې چارې